ستاسو په درون استقبال عارف لیوال صاحب. خبرې به شارټکټ کوم د جلبل صاحب خبره باندې دغه پښتنو ته دغه مومندو ته ډېر زیات خوشحاله یم. په خپله روایتي پګړۍ په خپله مینه یې څرګنده کړه وایي نازولمه نشته را سره الفاظ چې څنګه یې بیان کړم خو دغه دوه شعرونه به درته وایم بیا به یو نظم راشم. راځئ چې ټول سره له زړونو معاف کړو، راځئ چې ټول د یو بل زنه نیسو، راځئ چې ټول سره د زړونو معاف کړو، راځئ چې ټول د یو بل زنه نیسو، راځئ چې ټول پښتانه یو موټی شو د باچا خان بابا لمنه نیسو. نظم ته راځمه یو مالک د زندګۍ شته، یو خالق د دنیاګۍ شته. زه چې بعضې کردار وینم وایم ښه دی چې خدای شته، یا د ظلم انتها شي ډېره ښه ده چې مرګی شته، ډېره ښه ده چې حساب شته، د هر ظلم احتساب شته. یو حاجي په دې ویرېږي وایي په قبر کې عذاب شته. ډېره ښه ده عدالت شته، ډېره ښه ده آخرت شته، ډېر شیخان به در معلوم شي روی اولاد لوی حقیقت شته. دا لا څرنګه ژوندون دی هر یو پروت سر په زنګون دی، بیخي څوک خبره نه اوري، بیخي دور د کارون دی، په یوه کانټه حساب دی که څوک سپک دی او که دروند دی. خر اوس دواړه روریان دي دا لا څرنګه قانون دی. خر اوس دواړه روریان دي دا لا څرنګه قانون دی. نه په چا څوک خفه کېږي نه په چا باندې خوږېږي. زړه زما پسې ویران دی زړه زما پسې ورانېږي. څوک د زړه خالونه نه وایي میاشت دورایه معلومیږي. د لاسونو مې وړه دانګي چپه سترګه مې رپېږي. سار مې بیا نفلونه وکړل خدایه خیر که راپېښېږي. توره چرګه مې منلې که جانان را پخلا کېږي. سار مې بیا نفلونه وکړل خدایه خیر که راپېښېږي. توره چرګه مې منلې که جانان را پخلا کېږي. کله کله داسې کېږي سړی لږ ډېر خطا کېږي په وفا او په جفا کې په دروغو فرقیا کې. فرق چیرته څوک کوی شي په روا او ناروا کې. زه تر اوسه نه پوهېږم ملامته د پچا کې. د دنیا خلک ویجاړ دي که ویجاړه په دنیا کې. څه بدم نه زندګي ده هره سا په خره خوا کې. خلک زخرو باندې مړه شي زه مړ شوی یم ادا کې. د رب دې کمال ته ګوره انتها د انتها کې. د جانان په ښکلي مخ کې کوتې وشي په خندا کې. د رب دې کمال ته ګوره انتها د انتها کې. د جانان په ښکلي مخ کې کوتې وشي په خندا کې. لکه ستوري چې ښکاره شي د سپوږمۍ سره په خوا کې لیوال منځ د نښې ولي کله کله په خطا کې کله کله